د جنبش ګوند مشر عبدالرشید دوستم له بي بي سي سره په مرکه کې ویلي چې اسلامي اماراتو ته پیغام لیږلی ترڅو د هغه په خبره د مقاومت له جبهې سره خبرې وکړي، ځکه افغانان له جګړې ستړي شوي دي او هره ورځ ځورول کیږي. جنرال دوستم ویلي چې جګړه د حل لار نه ده. د بلې کورنۍ جګړې د مخنیوي لپاره باید د مسلمانانو افغانان په توګه یو بل سره ومنو او په دغه کار به افغانان ډیر خوشحاله شي. د سیاسي چارو کارپوهان هم د عبدالرشید دوستم دغه دریځ ستایي او دا په افغانستان کې د شته ستونزو د حل لپاره یو فرصت ګڼي. جنرال دوستم ویل که موږ او تاسو دا کار وکړو نو افغانان به له موږ ډیر خوشحاله شي. په سلامونو مو ورکلای کوم د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو، سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پام راګرځوم د دې ساعت مهم خبر ته او په سر کې یادونه کوم ملګرو که مو چینل نوی سبسکرایب کړی د مهمو خبرونو لپاره در سره AFG نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. د سیاسي چارو کارپوه حمید الله هوتک وایي که د دوستم غوښتنه خپل هیواد ته راتګ او دلته ژوند کول وي دای حق دی، او که بیا غواړي چې واک وویشي او له حکومت سهامي شرکت جوړ کړي. په افغانستان کې سهامي شرکت نتیجه نه ده ورکړې. افغان ولس هیڅ وخت جګړه نه ده غوښتې او امارات هم په لومړي سر کې جګړه نه ده غوښتې. نو زه دوستم ته دغه غوښتنې هرکلی کوم. باید امارات ورسره کینی او دوستم ته زمینه برابره کړي، لکه زمینه چې ورته برابره ده، خو دا باید رسنیز شي چې دوستم څه غواړي. د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو، دا و زمونږ د دې ساعت چمتو شوی خبر. تر بیا ښې چارې د الله په امان.